أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم وصل عليه. محترم مسلمانان ورونو، الله تعالی خپل بندگانو ته تعلیم ورکوي او خپل بندگانو ته لارښودنه کوي. الله تعالی کله د ذکر په باره کې بندگان ته ترغیب ورکوي چې تاسو د الله تعالی ذکر او یاد ډیر کوئ، او کله بیا هغه کسانو ته الله تعالی لار او طریقه ورښیي چې کوم د الله تعالی د ذکر نه غافل وي، هغه ته الله تعالی دا لار خودنه کوي چې تاسو د خپل الله تعالی د ذکر د غفلت نه ځان وساتئ. الله تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. هغه بندگانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دي، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. تاسو دی غافل نه کی، تاسو دی په غفلت کې وانه چې مالونه تاسو او اولاد تاسو عن ذکر الله، د الله تعالی د ذکر او د الله تعالی د یاد نه. دا الله تعالی په خپل بندگانو باندې رحم کوي چې داسې ورته فرمایي چې تاسو دی د الله تعالی د ذکر نه او د الله تعالی د یاد نه په غفلت کې وانه چې هغه مالونه تاسو او اولاد تاسو د الله تعالی د ذکر او د الله تعالی د یاد نه چې څوک غافل شي، هغه که د مال په ذریعه سره وي، که د اولاد په ذریعه سره وي، که د بلې ذریعې سره وي، نو بیا الله تعالی هغه ته زور نه ورکړی دی چې ته الله تعالی د ذکر نه تاسو غافل شئ او د الله تعالی د یاد نه تاسو ځانونه په غفلت کې واچوئ. نو د هغې دپاره الله تعالی بیا فرمایي: اولئک هم الخاسرون. پس د دې کسانو دپاره تاوان دی. دا خلک چې دي دا په تاوان کې واقع شوي دي. نو الله تعالی چې وفرمایي چې کوم کسان د الله تعالی د ذکر نه غافل شي او هغې په تاوان کې واقع کیږي، نو دا واقعي په تاوان کې واقع کیږي. کوم کسان چې د الله تعالی د ذکر نه غافل شي او د الله تعالی یاد نه کوي، د الله تعالی ذکر نه کوي، په غفلت کې واقع شي، نو هغه یقیني هم دنیوي تاوان د هغې دپاره وي، هم اخروي تاوان. اخروي تاوان دا وي چې الله تعالی بیا د هغې نه تپوس کوي چې تا دا وخت ما تاله درکړی، دا تا په څه کې تیر کړي، کوم وخت او کومه زندگی چې ما تعالی درکړې وه په دې کې تا زما څومره یاد وکړي. نو چې چا د الله تعالی یاد نه وي کړی او ذکر یې نه وي کړی، نو الله تعالی د هغې عذاب ورکوي. او دنیا کې چې وي یو خدای د الله تعالی د ذکر نه غافل وي، دته اطمینان قلب نه حاصلېږي. کوم کسان چې د الله تعالی د ذکر نه غافل وي، هغې ته چرتم اطمینان قلب نه حاصلېږي، هغې ته سکون قلب نه حاصلېږي. دا سکون قلب چې دی دا د الله تعالی په ذکر کې مسلمانانو ته حاصلېږي. نو چې انسان په دنیا کې په تاوان کې شو
او په آخرت کې هم تاوان کې شي، نو د هغه انسان بیا فائدہ څه ده او هغه انسان به بیا خوشحالي څه وګوري چې هم د دنیا په تاوان کې شي هم د آخرت په تاوان کې. الله تعالی دې مونږه تاسو ټول د داسې غفلت نه وساتي. الله تعالی دې مونږه تاسو د الله تعالی د ذکر د غفلت نه وساتي په خپل ساتنه سره. صاحب مبارک چې وکنه دیو هر وخت خپل مریدانو ته د ذکر په باره کې ډېر خبرې کولې چې تاسو د الله تعالی ذکر ډېر کوئ، د الله تعالی یاد ډېر کوئ. د دنیا چې دا تیریدونکې ده. کله چې صاحب مبارک د دنیا نه رحلت وکړي نو قاری صاحب مبارک چې هغه د مېلمنو سره چې کله ملاوېدی نو هر مېلمن یې دا تپوس کوي چې صاحب مبارک په آخر عمر کې ستا سره اخرنۍ خبره کومه کړې ده. نو هر چا نه دا تپوس کوي چې یو خبره یادول چې بله خبره. یو ځل یو مېلمه راغلی و هغه قاری صاحب ویله چې صاحب مبارک تا سره اخرنۍ خبرې کومې شوې دي؟ نو هغه کس ورته ویله ول چې کله صاحب مبارک نه ما رخصت اخیستی نو صاحب مبارک سره چې ما لاس ملاوی نو صاحب مبارک زما د لاسونه داسې ټینګ ونیوله، ول ډېر وخته پرې داسې نیولي وو. دغه مېلمه ول زه هم خوشحاله شم هم خفه شوم، ول په دې خوشحاله یم چې صاحب مبارک زما لاسونه نیولي دي، ول په دې خفه وم چې زما نه څه ګناه شوې ده، څه جرم رانه شوی دی چې صاحب مبارک زما لاسونه نیولي دي او ماله به اوس څه وایي. نو اخر کې صاحب مبارک د اخر عمر کې خبرې هم ډېرې نه شوی کولی، ډېر په تکلیف یې خبره کوله. نو بیا هغه مېلمه وایي صاحب مبارک اخر کې ماله ویل چې ولا تکن من الغافلین، ولا تکن من الغافلین، ول دی راته رخصت یې راکړې. نو صاحب مبارک سره د خپلو مریدانو تر اخره وخته پورې دا فکر او دا غم ور سره و چې د زما مریدان چې دي د الله تعالی د ذکر نه غافل نشي، د الله تعالی د یاد نه د غافل نشي. صاحب مبارک دومره مهنت په خپل مریدانو باندې کوي. الله تعالی هم موږ تاسو ته وایي چې تاسو په غفلت کې ژوندۍ مه تیروئ، تاسو د الله تعالی ذکر او یاد کوئ. دا زمونږ او تاسو خپل فائدہ ده چې مونږ تاسو د الله تعالی څومره ډیر ذکر وکړو نو الله تعالی مونږ تاسو ته بیا دا ډیر بدلی راکړي چې یو ځل مونږ الله الله وای الله تعالی باغ باندې پلس چند دا غینه زیات الله تعالی مونږ تاسو ثوابونه راکړي. بیا الله تعالی د چې کوم خلق د ذکر نه غافل دي د دې په باره کې الله تعالی فرمایي ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. کوم خلق او څوک چې د خپل رب د یاد نه مخ واړي، د خپل رب د یاد نه مخ واړي او اعراض نه وکي، یعنی د الله تعالی ذکر نه کوي، د الله تعالی د ذکر نه مخ واړي اعراض وکي، نه کوي د الله تعالی ذکر، يسلكه عذابا صعدا. نو الله تعالی بیا هغه کس په سخت عذاب کې داخل کې، الله تعالی بیا هغه کس په سخت عذاب کې داخل کې. دام الله تعالی خپل په بندگانو باندې رحم کوي چې ای زما بندگانو دا ما تاسو ویل چې څوک د الله تعالی د ذکر نه اعراض کوي او په غفلت کې ژوندۍ تیری د الله تعالی ذکر نه کوي نو هغه کذبه اور کې داخلومه، الله تعالی هغه په عذاب کې داخلي، سخت عذاب ورکي. عذاب کله په دنیا کې مشي کنه په قسم قسم مشقتونو کې او په پریشانو کې مبتلا کې، او په آخرت کې عذاب ورکي. هغه د الله تعالی خپل خوخه ده. صوفیه کرام چې دي هغه خپل مریدانو ته یا خپل متعلقین ته هر وخت د ذکر په باره کې ډیر توجیه ورکړي چې تاسو د الله تعالی ذکر ډیر کوئ، د الله تعالی یاد ډیر کوئ. د دې دا مطلب نه دی چې یو کس وایي چې زه به ټوله شپه ورځ د الله تعالی ذکر کوم بل کار به نه کوم. نه، یو کس دی هغه خپل کاروبار هم کوي، زمیندار دی په خپل ځمکه کې پټی هم کوي، یو هم کوي او تریشل هم کوي، هر څه کار کوي. دکاندار دی په خپل دکان کې ناس خپل سودام خرڅي او د الله تعالی ذکر هم کوي، د الله تعالی ذکر هم کوي. نو دا چې دی کنه دا داسې نه چې یاره بس انسان ورتش د خپل تسبیح ته کینی یا دغه ته کینی کنه او مونږ څه کو د الله تعالی ذکر نه، خپل کاروبار هم ورسره کولی شي،
خپل کاروبار هم کولای شي او د الله تعالی ذکر هم کوو. په لاسونو باندې خپل کاروبار کوي، په خپل کاروبار کوي او په خله باندې د الله تعالی ذکر کوو، په زړه باندې د الله تعالی ذکر کوو. د قاری صاحب یو مرید هغه نه ما تاسو کې هغه د زمینداری کار کوي. نو ذکر باره کې څه خبر راغله، نو بیا مرته چې خپل ذکر کوي کنه هغه وخت کې له قاری صاحب نه ذکر نه وغه هغه زه تقریبا د 25 کال کېږي چې ټریکټر چلوم او د زمکه اړوم. نو بیا مرته چې ته د ذکر د الله تعالی چې کله دغه کې کنه کلمه شریف پیدا و، نو د زه د 25 کال کېږي چې زه کله خپل ټریکټر چلوم یا خپل په زمکه کې کار کوم، نو زه نور خبرې نه کوم، صرف لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دا وایم کنه. نو دا څه دا د الله تعالی غ بندگان چې هغه سره د آخرت غم او د آخرت فکر ور سره الله تعالی ډیر ورته آسانه کړی د پلاس باندې خپل کاروبار کو او په زړه باندې یا په جبه باندې د الله تعالی ذکر او یاد کوه. دا دومره مشکله خبره نه ده. هغه شاعر وای من نمیگویم که مجنون باش ور در صحرا نشین، بازار هم بد نیست ولیکن دور از دنیا نشین. صوفیا حضرات چې دی هغه داخل کو تنوي چې تاسو د دنیا نه لری شي او په صحرا کې کینی او الله یادوي. نه بازار هم بد نه دی، خو د دنیا نه ځانونه لګ اړخته کوي، د دنیا نه لری کینی. د دنیا دومره قدر چې څومره تاسو ضرورت وي دومره اندازه ځان سره ساتي، په زړه کې ځای مو ورکوي. کشته ته چې کله وب وردن شي نه کشته غرقيږي، او چې کله په کشته کې سورې نه وي نو هغه کشته ته وبنورځي، نو د پاسه روانه وي خپل کار کوي. او چې کله کشته ته وب وردن شول په کشته کې د کشته په زړه کې وبول ځای ملو شنه کشته بیا څه کیږي غرقيږي. نو انسان چې دنیا ته ډیر ځای ورنه کې په زړه کې او د محبت او مینه د دنیا په خپل زړه کې دې ته قرار ورنه کې، نو بیا هغه انسان چې دغه په هلاکت کې نشي مبتلا کېدلی. الله تعالی هغه ساتي. عن عبد الله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ دی فرمایي ما من قوم، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی را نقل کړي. دام د ذاکرینو په چې کوم حضرات د ذکر نه غافل وي، د الله تعالی د ذکر او د یاد نه په غفلت کې واقع شوي، د هغه په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من قوم اجتمعوا في مجلس، نوی یو قوم څه خلق ندی چې دی راجمع شي فی مجلس په یو مجلس کې، فتفرقوا او بیا د مجلس نه څه شي جدا شي، د مجلس برخاست شي، خلق یو ځای کې کینی هغه ځای کې خبرې وکي او بیا د څه شي سره لاړ شي خدای پامانۍ والی یو بل سره جدا شي، مجلس ختم شي. ولم یذکرون الله، او په دې مجلس کې د الله تعالی ذکر ونه شي، چې دا کوم مجلس کې دا کسان ناس یو مجلس جوړ کړي وي او په دې کې د الله تعالی ذکر ونه شي او د مجلس مات شي، الا کان ذلک علیهم حسرة، نبوي دی کسانو ته په دې مجلس باندې چې دا کوم مجلس دی وکي او دی په دې مجلس کې ناس دي د دین دی نور هیڅ فائدہ ونه غسله، علیهم حسرة یوم القیامه، په دې مجلس باندې خلکو ته څوي ډیر حسرت په یو ډیر افسوس به په دې مجلس پسې باندې ډیر ارمان کوي چې مونږه په یو مجلس کې کینسلو ولته مونږه خبرې وکړلې او بیا دغه مجلس نه مونږه لاړو، د مجلس مات شو او د الله تعالی یاد مو پکې ونه کوي، نو په دې باندې بیا هر کس ډیر زیات افسوس کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته دا لار ورخی چې ای زما امته، تاسو چې کله په یو مجلس کې کینئ په یو ځای کې سره راجمع کیږي، نو په هغه ځای کې د الله تعالی یاد وکړئ، د الله تعالی د ذکر خبرې وکړئ، په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف ووایئ، نو بیا دا مجلس چې وي دا د ذکر مجلس ګرځي
چې کوم مجلس کې د الله تعالی یاد ونشي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ونه ویل شي نو بیا په هغه مجلس باندې د قیامت په ورځ باندې هر کس ډیر زیات حسرت او افسوس کوي. الله تعالی د زمونږ استاسو د سن ټول د الله تعالی د ذکر وګرځي. زمونږ استاسو چې څومره مجالس او ناس وي د الله تعالی د خپل ذکر د پاره وګرځي. بیا الله تعالی خپل بندگانو ته تنبیه ورکوي، خپل بندگانو ته بل لار خودنه کوي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هیڅوک چې د رحمان د ذکر نه د خدای پاک د ذکر نه ړوند شي په قصد ځان ړوند کې د الله تعالی د ذکر نه د الله تعالی د ذکر نه څوک څنګه ځان ړوندوي چې د الله تعالی د ذکر وخت ورسره چې د الله تعالی ذکر وکي او دا توفیق هم ورسره وي خدای د الله تعالی ذکر نه کوي دا قصدن ړندېدل دي چې یو کس ځان په قصد سره ړوند کی دا داسې وي چې دته موقع ملاوي او وخت هم ورسره خدای د الله تعالی ذکر نه کوي د الله تعالی ذکر نه کوي نو الله تعالی بیا څه وایي په دې کس باندې زه یو شیطان مقرر کما دا کوم کس چې د الله تعالی د ذکر نه قصدن ځان اړوند کی نه په دې کس باندې الله تعالی یو شیطان مقرر کی فهو له قرین دا شیطان چې دا بیا د دې کس سره اوسېږي دا شیطان بیا د دې کس سره اوسېږي کله په ګناه مبتلا کوي کله په غلا باندې وي کله نور ګناهونه وي غیبت وي په دې څه باندې بیا مقرر شي دا ولی دا د الله تعالی د ذکر د غفلت د وجنه که څوک وایي چې یاره الله تعالی په مونږ باندې شیطان مقرر کړي نو بیا زمونږ څه قصور دی نه الله تعالی تا ته لار خودلې ده الله تعالی تا ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث او د قران مجید خه مجموعه سره موجوده ده پاغه کې تا ته علما کرام مشایخ اعظم هر وخت تاسو بیانات کوي چې د الله تعالی ذکر کوي او په غفلت کې ځان مواقع کوي خو بیا یو کس دا غینه ځان غافل کینو الله تعالی دا شی په د باندې مقرر کړي دا د سزا ده ولې دې سزا ته د خپل خوشاله هر کس ته هر انسان ته دا لار معلومه ده چې دا د حق لار ده د باطل لار ده هر انسان ته دا معلومه ده چې دا د حق لار ده او دا د باطل لار ده نو بیا د انسان خپل خوخه ده چې څوک په حق باندې ځي او څوک په باطل باندې الله تعالی لار ورته خي څوک د حق لار اختیاري او څوک د باطل لار اختیاري دا د هر بنده بیا خپل خوخه الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول ته د حق لار وخی او د الله تعالی د ذکر لار دې مونږ تاسو ته وخی بیا الله تعالی غافلین ته فرمایي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله پس هلاکت د هغه خلکو د پاره هلاکت د هغه خلکو د پاره چې هغه خلق د الله تعالی ذکر د دې زړونه چې د الله تعالی د ذکر اثر نه قبلې د هغه خلکو ته پاره هلاکت دی چې د دوی زړونه د الله تعالی د ذکر اثر نه قبلې چې د الله تعالی ذکر وشي او د الله تعالی د یاد بیان ورته وشي او د قران عظیم شان احکامات او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث ورته بیان شي او په هغه باندې انسان څه عمل ونه کی په د باندې څه اثر ونه کی او دغه سړی چې دی کنه په هغه قران عظیم شان او د حدیث شریف بیرته مخالفت کوي د زړه د الله تعالی د ذکر اثر قبول نکي نو دغه خلکو د پاره هلاکت دی د داسې خلکو د پاره هلاکت او بیا خدای پاک فرمایي اولئک فی ضلال مبین دا کسان چې دی دا په ښکارا گمراهی کې دي دا کوم کسان چې د الله تعالی ذکر د دې زړونه د الله تعالی د ذکر اثر نه قبلې نو دې چې دی په ښکارا گمراهی کې دي په ښکارا ضلالت کې دي د الله تعالی ذکر څوک په
خله باندې وای او څوک په زړه باندې وای نو هر قسم چې ویل کیږي هغه اثر کوي چې دا کوم کس باندې اثر نه کوي دا هغه کس چې الله تعالی په د باندې شیطان مقرر کړی وي په د باندې شیطان مسلط شوی وي د الله تعالی د احکاماتو پابندي نه کوي او خپل ځان په ګناهونو باندې مبتلا کړی وي نو دا کس چې دی کنه د لپاره ښکارا گمراهی او ضلالت دا سړی په ښکارا گمراهی او په ضلالت کې د داسې سړی نه خپل ځان ساتل پکار دی الله تعالی دې مونږ تاسو ټول د داسې خلکو نه وساتي الله ذکر چې کنه هغه ډیر قسمونه دي څوک به کلمه شریفه وایي څوک قرآن عظیم شان تلاوت کوي څوک به سبحان الله وایي څوک به الحمدلله وایي څوک به الله اکبر وایي نور کلمات دي درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خدا کوم خلق چې وای دا نشته دا څه دا غافل دي د الله تعالی د ذکر نه غافل دي د په ضلالت او ښکارا گمراهی کې دي الله تعالی دې مونږ تاسو ټول مسلمانان د داسې گمراهی نه وساتي بیا حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت کړي دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایله ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب القبر من ذكر الله یو عمل داسې نشته د یو بنده لپاره چې دی وکي د بنده لپاره یو داسې عمل نشته چې دی وکي چې دغه عمل دته نجات ورکي دغه عمل د بنده ته نجات ورکي د عذاب قبر نه من ذکر الله د الله تعالی د ذکر نه د الله تعالی د ذکر نه علاوه بل داسې عمل نشته چې یو بنده ته نجات د عذاب قبر نه ورکي مونږ چې د دام د الله تعالی ذکر دی د قران عظیم شان تلاوت چې د دام د الله تعالی ذکر دی په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف چې د دام د الله تعالی ذکر دی قران عظیم شان کې د دې بیان راغلی دی نو د الله تعالی ذکر چې په هر طریقه سره چوي چې یو بنده کې نو الله تعالی به د عذاب قبر نه دی ساتي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې وکړه قبرستان ته لاړ نو په د باندې ډیر ير راغله او د ډیر جړې دی بیا چا تاسو نه وکړي چې امیر المؤمنین ته چې کله یو قبر ته راشي نو ته دلته ډیر زیات جاړې په نور حالاتو کې دومره زیات نه جاړې لکه څنګه چې په یو قبر ته راشي یا قبرستان ته راشي او هلته ته ډیر جاړې د الله تعالی د خوف نه ته جړه ډیر راځي نو بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایله دا قبر چې دی دا د آخرت د مناظرونو ړومبنی منظر دی قبر د آخرت د مناظرونو ړومبنی منظر دی نو دلته چې زه راشم نو په ما باندې ډیره زیاته یره تاریشي زه ډیر زیات په یره کې شم چې په دلته زمونږ څه حال وي دا د امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حالته او بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم سلام خبره بیان کړل چې دا عذاب قبر چې د دینه ډیره یره پکار ده عذاب قبر د دینه ډیره یره پکار ده نو الله تعالی دې مونږ او تاسو او د ټول مسلمانان سره د آخرت فکر پیدا کړي اوس بعض خلک د هغه د عذاب قبر نه منکر دي الله تعالی دې مونږ تاسو د داسو خلکو نه وساتي چې هغه د عذاب قبر نه منکر شي بیا الله تعالی چې دا کوم د الله تعالی د ذکر نه غافل وي د غافلینو کسانو د دې په باره کې فرمایي او د منافقینو د منافق خلک چې دي دام د الله تعالی د ذکر نه غافل وي د الله تعالی په احکامات او په آخرت باندې د دې ایمان نه وي نو د منافق وي نو د دې په باره کې فرمایي و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى دې چې کله منځ ته ودرېږي نو دې داسې ودرېږي چې حالت سست وي په سست حالت کې ودرېږي به زړه ودرېږي دا مونږ چې دې کله کوي دا په دې باندې ډیر زیات بوج وي او ډیر زیات په دې باندې تنگ وي چې کله به د دینه فارغ شم او ډیر په منډه باندې د مونږ کوي
او بیا د المون چې دی د خلکو ته خی د ریا د پاره چې دی ودرېږم کنه د پمنډه منډه مونږ کوي دام دې د پاره چې دی خلکو ته وخی چې راځه دیم راغلیمه منځ کوم یراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا او د الله تعالی ذکر هم نه کوي مگر لګي کوي دا لګم څه د پاره کوي دا د پاره کوي چې د خلکو ته خپل ځان وخی چې زه د الله تعالی ذکر کوم او د الله تعالی هغه فرضي حکم مونږ چې هغه زاده کوم دام د غافلینو او د منافقینو حالت الله تعالی دې مونږ تاسو د داسې حالت نه وساتي ابي سعيد خدري رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امتیانو ته یو بل لار ورخی د خپل امتیانو ته بل لار ورخی چې ای زما امته تاسو د غفلت نه ځان وساتئ او د الله تعالی یاد دومره ډیر وکي کنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال اكثروا ذکر الله تاسو د الله تعالی ذکر ډیر وکي د الله تعالی ذکر ډیر وکي دومره به انتهای وکي حتا یقولوا مجنون چې د منافق خلق چې دی د تاسو ته څوي مجنون درته ویلی و نه درته وی د خو خپل د الله تعالی د ذکر نه غافل وي د الله تعالی ذکر دی نشي کولای منافقین وي نو تاسو دومره ډیر ذکر وکړي چې د تاسو ته څوي لیونی درته وي او په یو بل روایت کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دومره ډیر وکړي چې دا خلک تاسو ته ریاکار وای چې دا خلک چې د ریاکاران دي عموما نن سبا داسې حالت چې چرتم یو ذاکر سړی څوک وویني کنه نو خلک ورته دا څه ریاکار سړی دی غټه تسبیح راغسي دي او اړې کنه وای دا ټول خلک ریاکار دي دا خپل غافل وي د الله تعالی د ذکر نه دل هر څوک غافل ښکاری چې د الله تعالی ذکر کوي او مؤمن مسلمان او په یو خانقاه شریفه کې ناسي او د الله تعالی ذکر کوي نو خلک ورته چې دا څه دي دا ریاکار دي دی لیونی دي دلته راجمع شوی دي الله تعالی دې مونږ تاسو په داسې لیونو کې راولي چې منافقین مونږ تاسو ته لیونی وي الله تعالی دې مونږ تاسو ته د ډیر ذکر توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك اللهم قوي إيماننا وأبداننا لقربك اللهم نوّر قلبي بعلمك واستعمل بدني بطاعتك يا الله تقبل رزارة نصيبك أقوال أفعال أحوال تو استاد رزاد بارك يا الله د ذكر كثير توفيق رت نصيبك يا الله د غفلت وساته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا رحمن الرحيم